د حماس خیر بسط درنو لیدونکو تاسو ته یو ډېر زیات ښه زیری لرم او زیری دا دی چې خالقیار روغتون چې په پکتیا مرکز ګردیز کې د لمنځلو په ساحه کې تازه د سترګو د جراحي څانګه پرانیستله او د دغه څانګې مشر ډاکټر صاحب عطاالله وقار چې د پاکستان د پرمختللو روغتونونو څخه یې تخصص ترلاسه کړ نو دوی د حماس خیریه بنسټ د بېوزله ناروغانو سره نن یو قرارداد لاسلیک کوي او د دغه قرارداد له مخې به سل د کترک هغه ناروغان چې بېوزله دي او دوی د عملیات وس نه لري نو دا به موږ ته په وړیا ډول باندې عملیاتوي او سل نور ناروغان چې لږ اقتصادي وضع یې ښه وي هغه به په نیم فیس موږ ته عملیاتوي نو دغه د تاسو لپاره یو ډېر ښه زیری دی او زه نن ډېر زیات خوشحاله یم او تاسو ته د دغه پورتلیک مبارکي وایم او هغه وروڼه چې دوی ناوسه دي او دوی د عملیات وس نه لري د حماس خیریه بنسټ دفتر سره په تماس کې سي تر څو پورې دوی موږ دې روغتون ته معرفي کړو او دوی په وړیا ډول باندې او یا خلک چې دوی اقتصادي ستونزې څه کمې لري هغه په نیم فیس باندې دلته عملیات کېږي نو اورو د مخکې لیدنه چې دغه پورتلیک لاسلیک کړو د دغه روغتون له مشر نه ډاکټر صاحب خالقیار هم څو خبرې اورو مهرباني بسم الله الرحمن الرحیم زموږ شفاخانه دا ویاړ ټولو د پکتیا خلکو ته خدمتي زموږ د سترګې په برخه کې سل مریضان د کال په اوږدو کې هر وخت دوی راشي مراجعه وکړي نو هغه بېوزله وي ناخوان وي اقتصاد یې خراب وي موږ هغو ته وړیا عملیات کوو او موږ د کوم د حماس خیریه بنسټ سره د کومه وکړه کړې ده انشاءالله دا به سرته رسو او د خپلو پکتیاوالو سره به دا وعده صداقت ته رسو مننه او ډېره زیاته مننه د سترګو څانګې قدرمن متخصص صاحب خپلو بېوزلو ناروغانو ته چې تاسې دغه وړیا عملیات اعلان کړل موږ مو ډېر زیات منندوی یو او تاسې دغو غریبو ناروغانو څومره ډاډ ورکوئ ډېره زیاته مننه حماس صاحب انشاءالله څرنګه چې د پکتیا د خلکو یا پکتیا اوسېدونکو د اقتصادي ستونزو په نظر کې نیولو سره موږ دغه ګام اخیستی ده انشاءالله موږ دوی ته ډاډ ورکوو چې د دوی کوم عملیاتونه به ډېر په اطمینان سره دوی سرته رسېږي او دا ډاډ هم ورکوه چې هر کله دوی راځي د دوی کار به ډېر په ښه ډول سرته رسېږي ډېره زیاته مننه ډېره زیاته مننه موضوع د پورتلیک په رسمي ډول باندې امضا کوو